بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زیارت کول. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایلی دی حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، من زار قبری چاچی زیارتو کو زما د قبر مبارک، وجبت ثبت ثابت شو له داغه د پارا شفاعتی زما سفارش. رواه الطبرانی، روایت کړی دی امام طبرانی رحمه الله. وقال صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، من حج البیت، چا چې حج وکړو د بیت الله شریف، ولم یزرنی او زما زیارت ونکړه، فقد جفانی نو ما سره یې جفا وکړه، بې وفایي وکړه. رواه الطبرانی. زیارت قبر النبی صلی الله علیه وسلم، زیارت د حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم من افضل المندوبات، یعنی افضل د مندوباتو نه دی. مستحبات خو ډیر دي، پاغه مستحباتو کې لوی فضیلت والا لوی مستحب دا دی چې یو کس حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک زیارت ته لاړ شي. فمن وفقه الله تعالی، چاله چې توفیق ورکړی وي الله رب العزت للحج تپاره د حج، فلیذهب بس لاړ دی شي الی المدینة المنوره، مدینی منوری ته، بعد الفراغ من الحج، پستا فراغت د حج نه، حج نه فارغ شي بیا لاړ شو حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته، او قبله یا مخکې لزیارت النبی صلی الله علیه وسلم، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زیارت د پاره. او طریقه اوس ښیي چې ولیکثر من الصلاة والسلام، او زیات دې کړي صلات او سلام علیه په حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې، عقیب رستو نیته دی زیارت د پاره. چې کله دی نیتو کو دی زیارت د پاره، نو درود او سلام چې دی دا په کثرت سره کا. فاذا وصل الى المدینة المنورة، هر کله چې ورسیږي مدینې منورې ته، نو فلیغتسل پکار چې دا غسل وکړي، غسل وکړه، ولیتطیب ښایسته عطر ولګوه، ولیلبس احسن ثیابی ښایسته کپړې واچوه، تعظیما د پاره د تعظیم، للقدوم علی النبی صلی الله علیه وسلم د پاره د ورتلو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته. دنیوي لحاظ سره مونږ وګورو که لږ په عهدې باندې فایزي ښه عهده ورسره وي، مطلب دا چې خلک یې خبره مني، نو هغه دپاره چې مونږ او تاسې ځو نو څنګه داسې پاک کوو دغه کې ځو. نو حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې دی ټولو کائناتو په ټولو مخلوقاتو کې بهترین او اوچت مرتبه والا دی، نو پکار دا ده چې حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کله ورتګ کېږي نو ښایسته جامه او د غسل په حالت کې او عطر ښایسته عطر کې حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته تګ وشي چې کله زیارت کوو. نو ولیدخل داخل دی شي اولا اول المسجد نبوی شریفه، مسجد نبوی شریف ته، متواضعا عاجزی کون کې به یعنی تواضع سره، بالسکینة په آرام سره، والوقار او په سنجیدګۍ سره، چغې مغې به پکې نه وي، فضول سیاسي وغیره ډېر ګمراهان شته دی. الله دې مونږ وساتي، الله دې مونږ او تاسې باادبه کړي. دې نه منع راغلې ده چې یو کس د حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخې ته چغې وایي، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم. وی تاسو د حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخامخ چې دی د اواز مه بلندوئ لکه څنګه چې یو بل مخې ته تاسو بلند.
یعنی ان تحبط اعمالکم ستاسو دا عملونه برباد شي وانتم لا تشعرون یعنی تاسو خبر بم نه ستاسو ټول عملونه به برباد شوي وي. نو الله دې مونږ او تاسې با ادبه کړي، الله دې مونږ او تاسې هلته بوځي او د ادب کولو توفیق هم راکړي. وليصلي رکعتین تحیة المسجد او 2 رکعاته دې مونځو کې تحیة المسجد، تحیة المسجد مونځ دې وکړي. او بیا هغه نه پس چې دی ولیدعو بما شاء بیا د دعا وغواړي هغه چې خوښه وي. ثم لیتوجه الى القبر الشریف او بیا د مخامخ شي قبر شریف حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روضې ته. ولیقف امامه او ادې درېږي مخامخ د روضې مبارک خاشعا خشوع کوونکی به وي، یعنی په عاجزي سره دې ودرېږي. او بیا ملتزما حدود الادب، یعنی د ادب د پابندیانو پوره احتمام بو کی، یعنی دا غي په حال کې به دغه ولاړی. وليصلي عليه او وليسلم او بیا دې په سلام وي. وليصلي عليه بیا به درود بپیوي. ثم بیا ليبلغه سلاما بیا به ورسوي د خلکو سلام من اوصاه بذلك چې چا درته ویلي چې زما سلام ورته ورسوه د هغوی سلام به ورته ورسي. بعضې خلک وي که نه هغوی ته الله رب العزت توفیق نه وي ورکړي، څوک حج عمرې ته ځي وایي بیا حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې زما هم سلام ووایه، ما دپاره هم دعا وکړه، داسې هم خلک وایي. نو بیا هغوی هم ورته سلام چې فلان کې کس چې دی هغه په تاسو باندې سلام وایي. ثم بیا لیذهب ثانیا لاړ دې شي دویم ځل الی المسجد النبوي مسجد نبوي شریف ته. ولیصلي بما شاء مونځ دې وکړي چې څومره یې خوښه وي. ولیدعو بما شاء بیا دې دعا وغواړي هغه چې خوښه وي لنفسه د خپل ځان دپاره، ولوالدیه د والدینو دپاره، وللمسلمین مسلمانانو دپاره، ولمن اوصاه بذلک چې چا ورته ویلي ما دپاره هم دعا وکړه بس هلته هغوی دپاره دې دعا وغواړي. او د دوی دا تک چې دی دلته فرمایي ولینتهز اقامته بالمدینة المنوره او دې د غنیمت وګڼي، یعنی اوسېدل په مدینه منوره کې څه دې پکې وکړي. ولیجتهد او زیاد جدوجهد دې دغه کوي فی احیاء اللیالي په ژوندې کولو د شپو په عبادت سره، یعنی عبادت دې پکې ډېر زیات کوي. او وفي زیارته صلی الله علیه وسلم او په زیارت د حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې هم چې کله ما وجد فرصتا چې هر کله دا مونده کې فرصت. الله دې معافي وکړي نن سبا چې څوک لاړ شي هلته شاپینګ دپاره ځي بس هلته بیا ګرځي. نو په کار دا ده چې حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زیارت مبارک ته بار بار ځه، عبادت کوه، ځان ته دعاګانې کوه، خلکو ته کوه، په کار دا ده. الله دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي د عبادت کولو. وليکثر او زیات دې کړي من التسبیح، تسبیح دې پکې زیات کړي، سبحان الله والتهلیل لا اله الا الله والاستغفار والتوبه، توبه دې پکې دا زیات کی. ويستحب مستحب کولی شي له هغه دپاره چې ان یصلي الصلوات، یعنی حاجي دپاره چې دا چې مونځ به کوي کلها ټول فی المسجد النبوي په مسجد نبوي شریف کې مادام بالمدینة المنوره چې همیشه وي چې په مدینه منوره کې وي. نو دې دپاره دا مستحب دي چې دغه دا ټول منځونه چې دي څومره په مدینه منوره کې، یعنی چې دلته مدینه منوره کې وي مسجد نبوي شریف کې وکړي. و اذا اراد الرجوع هر کله چې اراده کوي د واپس کېدو الی وطنه، یعنی خپل وطن ته واپس ځي، نو یستحب له نو مستحب کولی شي د هغې دپاره چې ان یودع المسجد برکعتین، دا چې یعنی رخصت دې وکړي مسجد نبوي ته په 2 رکعاته دې وداع مونځ وکړي، د رخصتي مونځ دې وکړي. یدعو بما شاء دعا دې وغواړي هغه چې د خوښه وي. ویأتی قبر النبی صلی الله علیه وسلم بیا دې راشي حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته. ویصلي درود دې ویسلم و سلام دې وکړي علیه په هغه باندې. ثم یرجع باکیا بیا چې واپس ګرځي باکیا یعنی جړا کوونکی به جاړي د جړا په حالت کې علی فراقی صلی الله علیه وسلم په جدایۍ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې زه اوس جدا کېږم. چې کله واپس ګرځېږي نو جاړي به
چې زه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږم، اوس واپس خپل ځای ته روان یم.